ستا په اوږدو اوږدو وعدو چې امیدونه تړم ستا په اوږدو اوږدو وعدو چې امیدونه تړم د ګل په پاڼو به د شونډو پرهرونه تړم د لوپټې پیس کې ونیو په غاښ ویل یې د لوپټې پیس کې ونیو په غاښ ویل یې ګلشن ته ځو خو په کمسو به د لاسونه تړم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. پروګرام پیرزونې سره زه یم ستاسو کوربه محمد شاه خان دلکش. څنګه چې تاسو ته پته د پروګرام پیرزونه کې موږ ګرځو، شاعرانو پسې، ادیبانو پسې، هغوی سره مرکې ریکارډ کوو، هغوی سره د هغوی په ژوند باندې خبرې کوو، د خوند او رنګ شعرونه تیورو. په دغه لړ کې نن راغلي یو ملکنډ ته. ملکنډ کې را سره زلمی شاعر ناست دی، اجاز رحیم اجاز صاحب. دوی نه به خبرې اترې هم اورو، د خوند او رنګ شعرونه به هم اورو. ټولو نه مخکې پروګرام پیرزونه کې اجاز رحیم اجاز صاحب ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم. ډیره زیاته مننه ستاسو چې تاسو په دومره لنډ تنګ وخت کې بټخیلي ته راغلی، ملکنډ ته راغلی، او بیا ستاسو ډیره زیاته مننه چې ستاسو زمونږ له راغلی او مونږ د خپلو مینوالو ته د کیمرې په سترګه باندې ښایي، او مننه ستاسو. مننه. اجاز دې کې شک نشته تاسو خپل پیچ چلوئ، تاسو لیکل کوئ، ستاسو د لیکلو په وجه باندې ډېر خلک تاسو پیژني، خو هغې مینوالو دپاره پیژنګلو وکړئ چې تاسو څوک یې، د کوم سره تعلق ساتئ، کوم مینوال چې تاسو نه پیژني، نو زه وایم چې لازمي ده چې هغوی دپاره خپل پیژنګلو وکړئ. زما نامه خو تاسو اول کې واخیسته، اجاز رحیم اجاز مې تخلص هم دی، اجاز رحیم مې نوم دی. د ملکنډ بټخیلې اوسېدونکی یم او د ملکنډ یونیورسټي په جرنالیزم 3rd سیمسټر سټوډنټ یم. بس دغه لنډه پیژنګلو ده زما، او د څه وخت ډېر وخت کېږي، مطلب 15-16 کاله چې د شعر و شاعرۍ د ادب د میدان ته راغلی یم، او کوشش کوم چې داسې شعر ولیکو چې په هغې کې مطلب د پښتون اصلاح وي پکې او د ادب ترمنځ وي. صحیح. ډېره ښه ده. د شاعرۍ زده کړې د چا نه کوئ او که نه؟ دا خو به درته زه ویم، د شاعري زده کړه زما خپل والد صاحب هم په خپله باندې شاعر دی. ماشاءالله. نو د روزمره کارونه شو، اوس زموږ سټډي زیاتر نو په هغې کې زیاتر مصروفه یو، نو داسې چا سره داسې زیاتر ناس هم نه یو. خو بیا هم که چېرې په غزل کې راته مشکلات راشي، په شعر لیکل کې راته مشکلات راشي، نو د خپل پلار سره اکثر کینو، هغه نه پوښتنه د هغه نه زده کړه کوو، نو مطلب استاد هم زما پلار زما په خپله. صحیح صحیح. اورو دی څه به راسره شریکي؟ بس مینوالو ته خو به زه غزل شریک کړم چې زما د خوږ زړګي درمانه تا خو نه منله، زما د خوږ زړګي درمانه تا خو نه منله، څنګه مې هیر کړلې جانانه تا خو نه منله. مننه. زما د خوږ زړګي درمانه تا خو نه منله، څنګه مې هیر کړلې جانانه تا خو نه منله. ستا خو دا خیالو چې زه ستا نه بغیر ښه به نه یم، ستا خو دا خیالو چې زه ستا نه بغیر ښه به یم، خو زما زړه چوي د خفګانه تا خو نه منله. مننه. نن ستا په عشق کې پردی زه د خپله ځانه یم، نن ستا په عشق کې پردی زه د خپله ځانه یم، زما د ټول ژوندون ارمانه تا خو نه منله. تا خو ویل ما نه بغیر که یوه لحظه پاتې شوې، تا خو ویل ما نه بغیر که یوه لحظه پاتې شوې، اوس ژوند کومه بې له تانه تا خو نه منله. دا شعر ډالۍ دی وي. زما خو شک و بې وفا یار وفادار به نشي، زما خو شک و بې وفا یار وفادار به نشي، زما ضمیر زما ایمانه تا خو نه منله. ډېره مننه. زما خو شک و بې وفا یار وفادار به نشي، زما خو شک و بې وفا یار وفادار به نشي، زما ضمیر زما ایمانه تا خو نه منله. چې نه بشل شي نه دنیا به کمشل چرته، چې نه بشل شي چې نه بشل شي نه دنیا به کمشل چرته، د غریبۍ سیرې ګریوانه تا خو نه منله. اخره کې مقتارز ده دازی اجاز ستانه خپه چې د دنیا نه لاړم، دازی اجاز ستانه خپه چې د دنیا نه لاړم، ای زما ځان زما جهانه تا خو نه منله. واه واه واه، زبردست. اجاز دا راته ووایه چې د غزل نه علاوه په کوم صنف مو ډېر کار کړی دی، ډېره توجه مو څه شي له ورکړې ده؟
یاره داسې خو ما چې کوم دی نو که زه درته ویم ما په خپله باندې نظمونه مې لیکلي دي داسې آزاد نظمونه مې لیکلي دي پلار په حواله باندې مې یو نظم لیکلی دی چې لنډ غونده کې نظم دی نن یو بچی خپل پلار ته داسې وایي نن یو بچی خپل پلار ته داسې وایي مړه پناه شه ته په څه پوهېږې نن یو بچی خپل پلار ته داسې وایي مړه پناه شه ته په څه پوهېږې دا هغه پلارو د دې زوی دپاره ځان نه یې خولې ویستې خدای ویل دا هغه پلارو د دې زوی دپاره ځان نه یې خولې ویستې خدای ویل چې زما زوی پاکې جامې واغوندي چې زما زوی په هر محفل کې داسې لکه ګلاب وي ځلېدلی ښکاري چې زما زوی پاکې جامې واغوندي چې زما زوی په هر محفل کې داسې لکه ګلاب وي ځلېدلی ښکاري چې دا پیدا شو خوشحالي کول چې د خندل نو سوکالي کول چې دا پیدا شو خوشحالي کول چې د خندل نو سوکالي کول اوس دا بچی راپاسې پلار ته وایي اوس دا بچی راپاسې پلار ته وایي مړه پناه شه ته په څه پوهېږې دا هغه پلار د زوی ژوندون دپاره په ځان یې سخت او تکلیف تیر کړی چې زوی مې ښه وي نو هم زه به ښه یم دا هغه پلار د زوی ژوندون دپاره په ځان یې سخت او تکلیف تیر کړی چې زوی مې ښه وي نو هم زه به ښه یم د ده روښانه مستقبل لپاره سحر به لاړې او ماښام به راغې د ده روښانه مستقبل لپاره سحر به لاړې او ماښام به راغې په دغې سوچ او هم په دغې فکر په دغې سوچ او هم په دغې فکر چې زما زوی نه لوی افسر جوړ شي ما ته به هغه ورځ په شان وي داسې لکه بې وخته چې اختر جوړ شي چې زما زوی نه لوی افسر جوړ شي ما ته به هغه ورځ په شان وي داسې لکه بې وخته چې اختر جوړ شي پلار به د زوی د ټول ژوندون دپاره خپل ارمانونه هم په سینلاهو کي او بیا به زوی خپل پلار ته داسې وایي او بیا به زوی خپل پلار ته داسې وایي مړه پناه شه ته په څه پوهېږې زه بس اجاز دغه وینا کومه پلار به د زوی د ټول ژوندون دپاره خپل ارمانونه هم په سینلاهو کې خو بیا به زوی خپل پلار ته داسې وایي مړه پناه شه ته په څه پوهېږې داس خوندور نظم و خوندونه مو ترې واخیسته او ملګرو به ترې هم خوندونه اخیستي بل به راسره کوم غزل شریکوئ غزل به درسره شریک کړم ما وخت مخکې ما په خپل آیډۍ باندې هم فیسبوک پیج باندې ما شیر کړی غزل دی مطلب د عرض وي تاسو ته د زړه په کور کې مې خیالونه هم بلها بلها دي د زړه په کور کې مې خیالونه هم بلها بلها دي ستا د لیدو مې ارمانونه هم بلها بلها دي ډېر ښه دی د زړه په کور کې مې خیالونه هم بلها بلها دي ستا د لیدو مې ارمانونه هم بلها بلها دي چې په دنیا کې جنت غواړم نو بیا به څه کوم چې په دنیا کې جنت غواړم نو بیا به څه کوم چې په اسمان کې جنتونه هم بلها بلها دي مننه او بل شعر دی د هیرولو د زړګي هیڅ چل ناراضي د هیرولو د زړګي هیڅ چل ناراضي غنې ما کړي قسمونه هم بلها بلها دي چې ستا نصیب کې هم جانانا نو په خوا به وما چې ستا نصیب کې هم جانانا نو په خوا به وما تا په ما کړي ازمیخونه هم بلها بلها دي بل شعر دی پکې چې دا زما زړه دی چې بغیر لتا سکون کې نه وي دا زما زړه دی چې بغیر لتا سکون کې نه وي غنې تا کړي پریبونه هم بلها بلها دي او بل شعر دی مننه یادې زما شي یادې زما د ژوند نه لرې لاړ شي یادې زما شي یادې زما د ژوند نه لرې لاړ یادې زما شي یادې زما د ژوند نه لرې لاړ شي رب ته مې کړي دا سوالونه هم بلها بلها دي اخره کې مختار مننه دا زی اجاز بزړګې صبر ستا د مینې کما دا زی اجاز بزړګې صبر ستا د مینې کما تا را لېږلي جوابونه هم بلها بلها دي واه ډېر زبردست اجاز کتاب پاکله مست خیال له څه سوچ لري کتاب به چاپ کوئ او که نه بالکل زما په خپل ورته اراده ده ان شاء الله کتاب به چاپ کوم د خیره سره اول دا چې اول خپل ایجوکیشن دی سبق دی دا پوره کم د هغې نه بعد به ان شاء الله خپل کتاب به چاپ کوم او د خیره سره ان شاء الله ډېر زر به وي چې مینوالو ته به د هغې خبر وي د خیر صحیح الله دې وکړي چې ستاسو کتاب راشي ستاسو دغه لفظونه ستاسو کوم دغه ټکي چې راجمع کړي دي او شعر هم ترې جوړ کړی دی هغه به د مینوالو ته ډېر زر کتاب په شکل کې میلاویږي الله دې وکړي چې ډېر زر راشي غزل را سره شریک کوي بیا به نه اجازت غواړو پروګرام به راغونډو صحیح ده ډېره زیاته مننه دا بل غزل دی دا ما د قلم یاران په یو
خپرونه کې شریک کړی نو دا به سر شریک کم چې وخت می د توبې نه بهر شوی دی وخت می د توبې نه بهر شوی دی فکر می سجدې نه بهر شوی دی مننه وخت می د توبې نه بهر شوی دی فکر می سجدې نه بهر شوی دی ستا خیال کې د خپل ځان نه ورک یما ستا خیال کې د خپل ځان نه ورک یما زړه می د سینې نه بهر شوی دی ډیر ښه دی یار دا شعر بیا وایه مننه ستا خیال کې د خپل ځان نه ورک یما زړه می د سینې نه بهر شوی دی نور به هر قدم اقدم په خیال باندې نور به هر قدم اقدم په خیال باندې ژوند می د صدمې نه بهر شوی دی او بل شعر دی مننه ما سره میزان هم ملګرتیا نه کوي ما سره میزان هم ملګرتیا نه کوي عکس می د آینې نه بهر شوی دی مننه ما سره میزان هم ملګرتیا نه کوي عکس می د آینې نه بهر شوی دی اوس می تو پانه بس انا ګوره اوس می تو پانه بس انا ګوره زړه می ستا قبضې نه بهر شوی دی ډیر ښکلی اوس می تو پانه بس انا ګوره اوس می تو پانه بس انا ګوره زړه می ستا قبضې نه بهر شوی دی اخره کې مختار از دا زه اجاز خدای ګو پاگل شوی یم زه اجاز خدای ګو پاگل شوی یم زه اجاز خدای ګو پاگل شوی یم خیال می کدی نه بهر شوی دی ډیر ښه دی ډیر زبردست غزل دی هم ښکلی دی نظم دی هم ښکلی دی او د وخت راکولو دی مننه کوو په اخره کې وړوکی شان دی مختصر پیغام زموږ ملګرو له ورکه بیا به اجازت غواړو زه به مختصر پیغام ستاسو ملګرو له دا ورکم چې د مینوال په کومه لاره چې تاسو سره د پروګرامونه شریکوئ چې دا ستاسو ډیره هم مرسته وکړي نو هم کمه ده ځکه چې تاسو د ادب دپاره د پښتو دپاره ډېرې هلې ځلې کوئ مطلب تاسو اوس د پېښور نه را روان شوي یئ دلته بټخیلې ته راغلی داسې بل ځایونو ته ځئ بل ځایونو ته ځئ نو په حقیقي معنو سره چې کوم دی تاسو د پښتو ادب چې کوم دی دا خدمت کوئ او ظاهره خبر ده د پښتو ادب خدمت کول د دې خپلې خاورې خدمت کول دی خپله ژبه چې کوم دی دا قایمه ساتل دی او زما به دغه پیغام په اخره کې چې ژوند هیڅ پته نه لګي ژوند په مینه تیر کوي یو بل سره مینه وکړي دا د زړه نه بغض کینې دا لرې کوي مننه کوم د وخت راکولم ډیره زیاته مننه ستاسو هم چې تاسو مونږ له راغلی مونږ له هم وخت راکو ستاسو مننه کوم ډیره زیاته مننه کوم زما سره الفاظ نشته دی ستاسو د مننې کامیاب شي لوی سړی شي ملګرو دا اجاز رحیم اجاز سے پروګرام مو ریکارډ کو خوندور شعرونه تاسو واورېدل خوندونه مو ترې اخیستي انشاءالله بل پروګرام کې بیا ملاقات کیږي تر هغې دمه چیرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ